د نوو زیږیدونکو ماشومانو شمیر په کمیدو دی. دا پر موږ څه اغیز کولی شي؟ اټکل کیږي چې د روانې پیړۍ تر پایه به د نړۍ نفوس راکم شي. د بیلګې په ډول د چین 1.4 میلیارده نفوس به د اټکل له مخې نیمایي ته راټیټ شي. د دغه کمښت د مخنیوي لپاره ګڼ هیوادونه اړ دي چې د زیږون کچه پکې د هرې ښځې پر سر 2.1 ماشوم واوسي. د کارپوهانو په اند د زیږون دا کچه به تر ځینو افریقایي هیوادونو پرته په ډیری ملکونو کې راښکته شي. د زیږون شمیر د ټیټېدو ځینې لاملونه دا دي: د میندوارۍ د مخنیوي درملو ته لاسرسی، په کار او زده کړو کې د ډیرو ښځو ښکیلتیا او د ژوند تیرولو لوړ لګښتونه. خو بلخوا د وګړو کمښت پر عامه خدمتونو، زیربناو او چاپیریال فشار کمولی شي او په نړۍ کې د عمر خوړلو وګړو شمیر هم ورسره ټیټېدای شي. تر 2080 به ښایي په نړۍ کې تر 65 کلنۍ پورته کسان تر 18 کلنۍ ښکته وګړو نه ډیر شي. د دې معنا دا ده چې د روغتیا او تقاعد اړوند لګښتونه به وخیږي. کارکوونکي کسان او پیسې به هم ورسره کمی شي. بیا به موږ تر اوس لا ډیر عمر پر کار کولو تیروو. کډوالي به په بیلابیلو هیوادونو کې د نفوس د دغه بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړای شي. خو بیا هم د زیږون کمښت به هر څه بدل او یوه نوې نړۍ رامنځته کړي. نو باید سر له اوسه ورته چمتو واوسو.